قدرمنو عزتمنو د څو وخت مخه په سوات خوازخیلو کې په یو مدرسه کې یو ماشوم استاذ په وهلو کې مړه کړی. نو اوس هغه واقعه هغه کیسه یوټیوبرانو ټیک ټاکرانو فیسبوکانو د سوشل میډیا خلکو دغسې نورو خلکو د مدارسو خلاف د قرآن خلاف د بندولو یو ذریعه جوړه کړې ده. دا خو ټولو دنیا ته ښکاره ده چې علما مدارس یې دا و خلکو ته د نرمۍ د محبت د رحمدلي درس ورکوي. که چیرې یو داسې ظالم جابر وحشي درنده پیدا سي هغه د قرآن یو طالب یو شاګرد یو زده کوونکی یو هغه محبت د خلکو چې د قرآن د زده کړې دپاره یې وقف کړی وي هغه داسې ووایي چې هغه ګسه شهادت ته ورسیږي یا د هغه څه دې خواته ملا یې توره وراړولې پښې او لاسونه یې ورمات کړي وي دا د دې وحشي د دې درندې یو ذاتي جرم دی چې کړی. نه دا د مدارسو خوښه ده نه دا د علماو خوښه ده نه دا د خلکو خوښه ده نه د مدارس مهتممان دا غواړي چې خلک د ځانه بدزنه کړي. نو اوس یو ذاتي نوعیت کیسه د ټول دین د ټولو مدارسو خلاف استعمالول دا د انسانیت هم خلاف ده د قرآن هم خلاف ده. الله جل جلاله په قرآن کې فرمای الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون چې هغه خلک چې خلک د دین سره ګرځوي په دین کې کوږوالی لټوي د دین کې خرابۍ لټوي چې بیا هغه کوږوالی هغه خرابۍ د دین سره د راګرځولو سبب جوړوي. الله فرمایي چې دا خلک د سره پر آخرت ایمان نه لري دا بې ایمانه خلک دي د داسې خلکو دپاره دردناک عذاب الله به په دنیا کې هم رسوا کړي او په آخرت کې به هم رسوا کړي. دا خلک چې د لږ ویوز دپاره د لږ وهوا دپاره د لږ پالورو دپاره دوی نن سبا ګسه پر دې باندې تمثیلونه جوړوي نن سبا دا خپله یو موضوع جوړه کړې ده قصدن داسې کارونه کوي خلکو ته مدرسې ته مه ورستوئ د قرآن زده کړې ته مه ورستوئ دا ټوله د دې آیات مصداق دي. آیا هغه خلک پرون نابرز په اسکول کې داسې واقعه پېښ سوې وله یو شاګرد یې دا رقم ولی و ولې هغه ته چا نه وویل ولې د هغه خلاف چا محاذ نه کړي خلاص هغه یونیورسټیانې هغه کالجان هغه پروفیسران چې هغه یو زنانې یو د اسکول طالباتې د انجنسي درندګۍ ښکار جوړې کړي اجتماعي ریپ یې پر کړی وي د هغه خلاف ولې چا آواز نه کوي پورته چې یونیورسټۍ بنده که کالج بند که عصري تعلیم نه غواړي دا د قرآن څخه ولې دونې لرجې یاست دا د دین څخه ولې دومره بېزاره یاست د الله بندگانو دا آخرت در جوړوي موږ د دې دین محتاج دا دین زموږ والله که محتاج دی. نو زه د عام مسلمانانو ته وایم دغه یوټیوبرانو ټیک ټاکرانو ته زموږ پښتانه چې هغه د دین سره محبت هم لري د قرآن سره محبت هم لري خو په ناپوهۍ کې د دوی دا سوچ دی چې موږ دغسې تمثیل جوړ کړو یا داسې یو فرضي کیسه جوړه کړو دا به نو خلک ډېره خوښه کړي حالانکې هغه د دین څخه خلک لرې کوي د قرآن څخه خلک لرې کوي د مدارسو څخه خلک لرې کوي. په ناپامي کې په جهالت کې د دغه آیات مصداق جوړ سي چې الله وایي د دینه خلک لرې کوي او د دین کې کوږوالی پیدا کوي او د دین عیبونه لټوي د هغه په ذریعه خلک د دینه راګرځوي. الله وایي دا خلک په آخرت باندې ایمان نه لري. پکار دا دی چې اصلاح وسي پکار دا دی دا درنده حیوان ته ذاتي سزا ورکول سي نشان عبرت جوړ کول سي چې بل څوک بیا داسې جرأت ونه کړي. زموږ کتابونه لیکلي دي چې یو کشر وهل که هغه په مدرسه کې وي که هغه په اسکول کې وي که هغه په کالج کې وي که هر ځای وي دا نابالغه ماشوم تا ته عفو هم نسي کولی بخش هم نسي درته کولی د قیامت په ورځ به قصاص ځینې اخیستلی کېږي. نو پکار دا ده چې موږ داسې ونه کړو د مدارسو سره د خپل قرآن سره د خپل دین سره په دنیا کې به هم د عذاب مستحق جوړ سو په آخرت کې به هم